ټي ټي پی پر پاکستاني ځواکونو د بریدونو جزئیات اعلان کړل. پاکستان وايي طالبان لا هم د ټي ټي پی ملاتړ کوي. دا چې طالبانو څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان تحریک طالبان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د تیرې مارچ میاشتې په ترڅ کې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې 15 بریدونه کړي او 146 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې دوی دغه بریدونه د خیبر پښتونخوا په بنو، شمالي وزیرستان، لکي مروت، ټانګ، سویلي وزیرستان، پیښور، مردان، سوابي، کرک او د بلوچستان په کوټه کې ترسره کړي او په لیکنه کې چې پوځ او امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ نور مالي زیانونه هم اړولي دي. خبرپاڼې دا ډول د عملیاتو په ډولونو هم رڼا اچولې او لیکلي دي چې په دغو عملیاتو کې لیزر بریدونه، ځوابي بریدونه، د خرپ او ترپ، تعرضي، هدفي، توغندیز او د لاسي بمونو بریدونه کړي دي. خبرپاڼې زیاته کړې چې په ټولو دغو عملیاتو کې د دښمن 56 کسه وژلي او 90 نورې ټپیان کړي دي. خبرپاڼې دا راز لیکلي چې د دغه مرګ ژوبلې ترڅنګ د پوځ او نور امنیتي ځواکونو کمرې، پوځي موټر او یو شمېر وسلې ویجاړې کړي او یو شمېر نورې وسلې او مهمات یې تر ګوتو کړي هم دي. بلخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف پرون د خپل هیواد پارلمان ته د خبرو پر وخت یو ځل بیا د افغانستان له خاورې دوی ته د خطرونو د پیښوالي ادعاوې تکرار کړي او ورسره زیاته کړې ده چې د افغانستان واکمنو طالبانو ته د پاکستان له اړخه انتخابونه په محدودېدو دي. د په ادعا په پاکستان کې د اوسنۍ ترهګرۍ ریښې په افغانستان کې دي او تر هغې چې هلته واکمنو طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له ملاتړه لاس نه وي اخیستی، دغه لړۍ به روانه وي. خو طالبانو بیا ویلي چې ټي ټي پی افغانستان کې نه بلکې پاکستان کې فعالیت کوي او پاکستان د خپل کمزوري زموږ په ملامتولو نه پټوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.